الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الآية. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو دي الله عز وجل لكنا الشكر سي الله مختدا سي جامع او کامل دین را کړی سي د انساني ژوند د ټولو لارو چارو هدایت او رهنمایي راتب کې سوی ده. دا لوستل سوی آیت مبارک سي د سورة نحل 150 آیت مبارک ده. په انساني معاشره کې مسلمانانو الله منونکو ته د نورو انسانانو سره د تعامل او یا د ډیپلوماسي اصل و بنیاد بیانوي. تفسیری روح المعانی علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی چې د انسانانو طبقې درې قسمه دي. یوه طبقه هغه خلق دي چې هغه د پاک توینیت او د راسخ عقل او د پوره اخلاص څښتنان دي. دومه طبقه هغه انسانان دي چې عوام الناس دي، د دنیا له مرئیاتو او نورو انسانانو ته په کتو سره د هغو له حالاتو متاثره سوي. دا دومه طبقه ده. درېیمه طبقه هغه انسانان دي چې هغه له حق و حقیقت سره عناد لري، مخالفت لري، شکوک لري، شبهات لري. نو الله عز وجل په دې آیت مبارک کې د دې دریو سره طبقو ته د پیغام رسولو او مکالمې کولو طرز او طریقه راته ښولې. او اصل خبره دا ده سي الله عز وجل دي آيات په شروع کې راته فرمایي ادعو الى سبيل ربك، بولا لارې د رب خپل ته. دا مخلوق انسانان بولا د الله لارې ته بولا، د تا د رب لارې ته بولا. د دې درس راکوي چې د انسانان د مسلمانانو له انسانانو سره تعلقات د دعوت او د بلنې په منظور باندې دي. مسلمان سره که له هر چا سره د تعلق ساتي، که هغه صالحان دي، که عوام دي، که طالحان دي، هغه به د دعوت او حق ته د راجذبولو په اراده او په نیت باندې به تعلق سره لري. ځکه الله عز وجل فرمایل ادعو الى سبیل ربک. اوس دا دعوت بلند را یا دا تعامل یا دا ډیپلوماسي چلوله له دې دریو سره طبقاتو الله عز وجل راته تشریح کړې ده. اوله هغه طبقه انسانان چې د هغو زړونه له نوره ډک دي، عقول راسخه لري، امزجه طیبه لري، پاک زړونه لري. د هغو په باره کې الله عز وجل راته فرمایي چې هغه انسانانو سره مخامخ کیږي نو د الله لارې ته چې ته دعوت ورکوې، رابوله یې بالحکمه، په حکمت سره، په حق و حقیقت سره یې رابوله. حکمت هغه قول او علم ته ویل کیږي
چې هغه مطابق یي له نفس الامر سره. نو دوی ته د حکمت خبرې کوه او حکمت د محکموالي څخه هم اخیستل سوی چې قوي خبرې او مستحکمې خبرې له دوی سره کوه او چې په حقیقت په نفس الامر باندې مبتني په هغو خبرو باندې ورسره خبرې کوه. د هغو زړونه پاک دي، د هغو اوعیه خالي دي. خالي د حکمت خبرو ته د هغو ضرورت ته چې د حکمت خبرې ور واچول شي. نور هغه مستعد دي، جوړ دي، تیار دي. دومره طبقه د انسانانو داسې ده چې هغه د دنیا له مشاهداتو، د دنیا له لیدلو متاثره سوې ده. دي ښه خلق، خو هغه پاکیزګي د زړونو، رسوخ د عقولو یې لږ مقدر ده، ګرد پې باندې لوېدلی ده. د هغو په باره کې فرمایي چې والموعظة الحسنه، هغسې رابولې د هغو سره چې ډیپلوماتیک چلند کوي، په پند حسنه باندې، په موعظت حسنه باندې یې کوه. هغو ته د خیر لارې ارائه کوه، ترغیبات ورکوه. دا د هغو دپاره چې زړونه یې له مقدراتو صاف سي او حق ته مایل سي. او درېیمې طبقې ته الله عز وجل فرمایي چې هغه له حق او له دین سره عناد لري، دښمني لري، په شکوکو په شبهاتو کې مستغرق دي. الله راته فرمایي وجادلهم بالتي هي احسن، هغو سره استدلال کوه، دلائل قاطعه براهین پیښوه، خو په هغه طریقه باندې احسنو چې ډېره غوره وي. خشونت به نه یې پکې او فظاظت به نه یې پکې، لینیت و حکمت و نرمي و لطافت به یې په خبرو کې دي. ځکه خو الله عز وجل خپلو اولو العزم انبیاو ته، حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام او حضرت هارون علیه السلام ته امر کوي چې ولاړ سئ فرعون ته، هغه سرکشي کړې ده. فقولا له قولا لینا، هغه ته نرمې خبرې کوئ، په لقب سره یې یادوئ، د عزت په نامو باندې یې یادوئ چې د هغه توجه او تمایل درته پیدا سي. دا له هغو انسانانو سره چې د هغو په زړونو کې شقاوت جای نیولی، د هغو سره به په لینیتو، په لطافت سره او په محکموالي او رسوخ سره به استدلال وایه. نو هغه به په بدخلقي او په بد اخلاقي باندې نه وي. دا آیات مبارک د اسلامي ډیپلوماسي اساس د بنیاد ده د قرآن عظیم شان په نصوصو کې. او دا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها را نقل کوي، وای امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ننزل الناس منازلهم. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امر کاوه چې د خلقو د منزلونو، د خلقو د مراتبو او د خلقو د حیثیتونو شناخت وکړي او هغه په خپل حیثیت باندې کېنوي. مقدم په مقدم ځای کې کېنوي، مؤخر په مؤخر ځای کې کېنوي. او څوک چې د تاسې د مکالمې او د خبرو کولو وړو مستحق څوک ده، کوم حیثیت والا ده، هغه ته په هغه حیثیت باندې ګوري. او هغه څوک چې هغه د یو وفد په شکل کې ورسره تشکیل سوی، ورسره راغلی او ته مخاطب هغه ګرځئ، یا په لوړ ځای کې او د قدر په ځای کې هغه کېنئ، او اصل مندوب چې څوک ده هغه شاته ناستي، دا بیا بد اثرات لري، په حماقت قربانه باندې دلالت لري.
او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث له رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کوي چې امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. موږ ته امر سوی دی او موږ مامور یو په دې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا د شریعت لخوا چې موږ به د خلقو سره د هغو د عقلونو د هغو د برداشتونو مطابق خبرې کوو. داسې خبرې به له هغو سره نه کوو چې هغه یې برداشت نه لري. یوه خبره کې کوو چې په دې صدر د اسلام کې کوم ورستني حالات چې وو د الله ته معلوم وو، الله خپل حبیب رسول ته هم ښودلی سوای او د دې نوي ایجاداتو نوي اکتشافاتو حالات هم ورکولی سوای چې د دغه تیارو بیان یې ورته کړی وای او دا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ذکر کولی. د دغه نوي ایجاداتو مختلفو مصنوعاتو بیان یې ورته کړی وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته په هغه وخت کې رسولی وای. خو دا ځکه نه وو، د دو ذکر په تصریح سره ځکه نه ده سوی په شریعت کې او په اسلام کې چې هغه د یغو د عقلو انداز دغومره نه وو. یغو دا خبرې برداشت کولی نه سوای چې یو هوایي جهاز به جوړیږي او 800 او 1000 کسان به یې حمل کړي او په هوا باندې به روان او په زرونو کیلومتره فاصله به توی کوي او په څو غنټو کې به رسیږي. دغه په هغه وخت کې چون د دې شي تجربه نه وه، لیدل سوي نه وو، هغه عقلونو دا شیان نه وو تجربه کړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته کله هم داسې پیشګویي نه ده کړې. دا په دې خاطر باندې چې موږ ته امر ده په دې کې په اسلام کې دستور موږ ته دا ده چې موږ به له خلقو له انسانانو سره خبرې کوو په قدر او په اندازه د عقلونو د دوی چې عقلونه د دوی برداشت کولی شي، تحمل کولی شي، په هغه اندازه به خبرې ورسره کوو. اقول قولي هذا د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم، زه بلال خو به ولی جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،